بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د جمعې په ورځ کله چې اول اذان وسي، آیا بیا د هغه څه وروسته داسې یو دیني کار کول، د یو کتابو مطالعه کول یا بل یو د دین کار کول دا جایز دی او که نه؟ بیا د خطبې څخه مخکې جومات ته ورسه. محترمینو، چې کله د جمعې په ورځ اول اذان وسي چې په کوم مسجد کې تل لمونځ کوي، د هغه اول اذان وسي، نو بیا د جمعې د تیاري څخه سوا بل کار بیا جایز نه دی، که هغه دیني کار وي که هر کار وي. خو بس ژر به د جمعې تیاری کوي، د جمعې په تیاری کې به لګیا کېږي او جمعې بیان ته به، یعنی د جمعې لمانځه ته به ځان رسوي. په حواله سره د احسن الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 150، دغه رنګه رد محتال جلد نمبر 1 صفحه نمبر 200. والسلام.